بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه حاضر یم د یو بل نوي کلاس سره، په دې امید باندې چې تاسو به ټول روغ او جوړ یئ. زمونږ د نن کلاس ټاپک چې کوم دی، په دې کې به کوېسچن اینډ آنسر وي، یعنی سوال او جواب به وي. او دا سوال او جواب به وي د تیر وخت، یعنی کوم وخت چې تیر دی. مونږ به په دې نن کلاس کې په تیر وخت باندې خبرې کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې ټول اول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروستو بیا ټول بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات وکئ. په دې کلاس کې مونږ سره سنټنسز دي، او د دې کلاس اولنی سنټنس چې ما سره کوم دی هغه دی What did you do yesterday؟ یعنی تا پرون څه کړي. مونږ اکثر تپوس کوو کنه چې تا پرون څه کړي دي. What did you do yesterday؟ تا پرون څه کړي. د دې جواب به زه څه داسې ورکمه که زه ووایم چې I watched a cricket match yesterday، یعنی ما پرون د کرکټ میچ کتلی دی. I watched a cricket match yesterday، ما پرون د کرکټ میچ کتلی دی. ګورئ داسې مخکې تاسو وګورئ د مخکې جملې طرف ته. What did you eat for lunch؟ تا د غرمې په ډوډۍ کې څه خوړلي. مونږ اکثر تپوس کوو کنه چې تا د غرمې په ډوډۍ کې څه خوړلي. What did you eat for lunch؟ تا د غرمې په ډوډۍ کې څه خوړلي. که زه ووایم چې I ate rice for lunch، ما د غرمې په ډوډۍ کې وریجې خوړلي. رایس وایي وریجو ته، او لنچ خو تاسو پیژنئ چې د غرمې ډوډۍ ته وایي. I ate rice for lunch، ما د غرمې په ډوډۍ کې وریجې خوړلي. بل به بیا لاړ شو د مخکې سنټنس طرف ته، د کوېسچن طرف ته. What did he say to you؟ هغه تا ته څه ویلي. What did he say to you؟ هغه تا ته څه ویلي. he said to me to talk to you، هغه ما ته ویلي دي تا سره د خبرو کولو، یعنی هغه ما ته ویلي دي چې زه تا سره خبرې کوم. he said to me to talk to you، هغه ما ته ویلي دي تا سره د خبرو کولو. بیا مخکې جملې ته وګورئ، مخکې چې مونږ سره کوم کوېسچن دی. که زه کوېسچن وکړم چې what did you do last Sunday، یعنی تا په تیر اتوار څه کړي. What did you do last Sunday؟ تا په تیر اتوار څه کړي دي. د دې جواب څه داسې شو. ګورئ که زه ووایم چې I went to my cousin's wedding last Sunday، I went to my cousin's wedding last Sunday، زه په تیر اتوار د ماما د زوی واده له تللی وم. I went to my cousin's wedding last Sunday، زه په تیر اتوار د ماما د زوی واده له تللی وم. بیا مخکې وګورئ. Why did Ali cry؟ Why did Ali cry؟ علي ولې جړل. Why did Ali cry؟ علي ولې جړل. Ali cried because he was sick، علي ځکه جړل چې هغه بیمار و. Ali cried because he was sick، علي ځکه جړل چې هغه بیمار و. مخکې کوېسچن ته وګورئ. How many students passed the test؟ How many students passed the test؟ څومره طالب علمانو، یعنی څومره زده کوونکو ټیسټ پاس کړی. صحیح ده. طالب علمان سټوډنټس چې کوم دي مونږ ورته زده کوونکي هم ویلی شو او طالب علمان ورته هم ویلی شو. How many students passed the test؟ څومره طالب علمانو زده کوونکو ټیسټ پاس کړی. 20 students passed the test، یعنی 20 طالب علمانو زده کوونکو ټیسټ پاس کړی. 20 students passed the test، 20 طالب علمانو ټیسټ پاس کړی دی. بیا مخکې وګورئ.
how many friends did you call تا څومره ملګرو ته ټلیفون کړی how many friends did you call تا څومره ملګرو ته ټلیفون کړی یعنی تا څومره ملګري راغوښتي رابللي دي I called 10 friends ما لسو ملګرو ته ټلیفون کړی یعنی ما لس ملګري رابللي دي راغوښتي دي I called 10 friends ما لس ملګرو ته ټلیفون کړی دی یعنی راغوښتي مې دي بیا دې ګورئ how much did you think it تا د دې باره کې څومره سوچ کړی دی how much did you think it تا د دې باره کې څومره سوچ کړی دی مونږ اکثر وایو کنه چې تا د دې سیز په باره کې څومره سوچ کړی دی ها د دې جواب به زه څه داسې ورکمه چې I thought about it a little bit ما د دې په باره کې څه لږ شان سوچ کړی دی یعنی د دې سیز په باره کې ما څه لږ شان سوچ کړی دی I thought about it a little bit ما د دې په باره کې څه لږ شان سوچ کړی دی مخکې چې موږ سره کومه جمله ده هغه ده Why did you call me yesterday یعنی تا پرون ما ته ولې ټلیفون کړی Why did you call me yesterday تا پرون ولې ما ته ټلیفون کړی یعنی ستا پرون ما سره څه کارو چې ما ته دې ټلیفون کړی ها که زه ووایم چې I needed help yesterday پرون ما ته د مدد ضرورت و یعنی پرون ما ته د مرستې ضرورت و I needed help yesterday ما ته پرون د مرستې ضرورت و Why did Hassan come yesterday حسن پرون ولې راغلی یعنی حسن پرون زمون کور ته ولې راغلی څه کار یو څه پسې راغلی و Why did Hassan come yesterday حسن پرون ولې راغلی He needed to borrow some money yesterday هغه ته پرون څه قرض روپۍ پکار وي He needed to borrow some money yesterday هغه ته پرون څه روپۍ قرض پکار وي یعنی هغه ته پرون څه قرض روپۍ پکار وي صحیح ده بیا تاسو وګورئ how much did it cost how much did it cost دا په څو باندې وشو مونږ اکثر تپوس کوو کنه چې دا سیز دی په څو باندې واغېسته دا په څو باندې وشو how much did it cost it how much did it cost دا په څو باندې وشو It cost about 20 rupees. دا تقریبا په 20 روپۍ وشو. It cost about 20 rupees. دا تقریبا په 20 روپۍ باندې وشو. مخکې جملې ته لاړ شئ مخکې وګورئ. Did I forget something? آیا ما څه خیر کړی دی یعنی ما نه څه خیر شوی دی Did I forget something? آیا ما څه خیر کړی Yes, you forgot your phone. او تا موبایل هیر کړی Yes, you forgot your phone. او تا موبایل هیر کړی بیا مخکې لاړ شئ د مخکې جملې طرف ته وګورئ ګورئ دا به تاسو یو ځلې نه ګورئ دا به تاسو بیا ګورئ ستاسو به ښه زده کېږي تاسو به دا 3-4 وارې ګورئ کله دا زمون کلاس ختم شي دا به بیا را د سره کوي دا به بیا را د سره کوي تر هغې به یې ګورئ تر څو چې مو زده کړی نه وي مخکې جملې ته وګورئ Did you have a good weekend? آیا ستا دا هفته ښه تېره شوه Did you have a good weekend? آیا دا هفته ستا ښه تېره شوه Yes, I have a wonderful weekend. Yes, I had a wonderful weekend. او دا هفته ډیره ښه وه یعنی دا هفته زما ډیره ښه تېره شوه Yes, I had a wonderful weekend. او دا هفته ډیره ښه وه Did he call you yesterday afternoon? Did he call you yesterday afternoon? آیا پرون ماسپښین هغه تا ته ټلیفون کړی دی afternoon تاسو چې د جملې په دې اخره کې وینئ د دې مطلب دی ماسپښین ماسپښین ته په انګلیش کې وایي afternoon Did he call you yesterday afternoon آیا پرون ماسپښین هغه تا ته ټلیفون کړی
yes he did او هغه کړی yes he did او هغه کړی یعنی هغه ماته ټلیفون کړی who did this دا چا کړی who did this دا چا کړی دی یعنی دا کار چا کړی دی who did this دا چا کړی دی Ali did this دا علی کړی Ali did this دا علی کړی دی یعنی دا کار علی کړی دی where did you went تاسو چرته تلی وای where did you went تاسو چرته تلی وای د دې جواب ته وګورئ we went to Peshawar مونږ پیښور ته تلی وو we went to Peshawar مونږ پیښور ته تلی وو تاسو د پیښور په ځای باندې هر څیز یادولی شئ هر ځای یادولی شئ چې تاسو چرته تللی یئ نو تاسو خو هغه ځای یادولی شئ چې we went to کراچي we went to پیښور we went to لاهور we went to افغانستان we went to دوبۍ داسې چې تاسو هر ځای یادوئ د کراچۍ په ځای باندې یادولی شئ صرف دا جمله یاده کړئ چې زه به څنګه وایم چې we went to پیښور مونږ پیښور ته تللی وو When did you get back from Peshawar? تاسو د پیښور نه کله واپس راغلی یئ When did you get back from Peshawar? تاسو د پیښور نه کله واپس راغلی یعنی تاسو د پیښور نه کله واپسی وکړه تاسو کله راغلی We returned yesterday مونږ پرون راغلی یو We returned yesterday مونږ پرون راغلی یو خاجی تاسو د کلاس د اخیرنو جملو ته وګورئ دا د تیر وخت نه دي دا د پریزنټ یعنی د موجوده وخت جملې دي what work do you do تاسو ته څه کار کوي یعنی که ته د چا نه تپوس کوي که نه چې ته څه کار روزګار کوي what work do you do ته څه کار کوي I am doing nothing زه هیڅ کار نه کوم I am doing nothing زه هیڅ کار نه کوم او که تاسو کار کوئ نو تاسو ورته ویلی شئ چې I am doing this work یعنی چې کوم کار کوئ د هغه کار نوم او I am doing بیا د کلاس د اخیرنۍ خبره به تاسو ته زه په انګلیش کې وکمه What did you learn from this class today تاسو به د دې جواب مال راکوئ صحیح ده تاسو نن د دې کلاس نه څه زده کړه یعنی د دې نن درس نه تاسو څه زده کړه What did you learn from this class today تاسو نن د دې کلاس نه څه زده کړه تاسو ماته کمنټ وکړئ چې تاسو د دې نن کلاس نه څومره جملې زده کړئ څومره مو ټکي زده کړل ستاسو په انګلیش کې څومره ښه والی راغلی هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو که ژوند وي راځم به د یو بل نوي کلاس سره ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ الله مو ښاد لره آباد لره او بریالي لره د لوی الله په امان